أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدې آیتونو کې الله رب العالمین د یو څو خبرو ترغیب ورکړی دی او د یو څو خبرو نه الله رب العالمین منع کړ دی او د اسلام یو جامع تصور الله رب العالمین په دې آیتونو کې پیش کړ دی چې د هغې تعلق د حقوق الله سره هم دی او د حقوق العباد سره هم دی او د انسان د خپل آخرت او د دنیا سره هم دی. اولنۍ خبر الله رب العالمین فرمایي چې تاسو بندگی خالصتا د الله رب العالمین وکړئ. د بندګۍ دوه پهلوګان دي، یو دا چې انسان د الله رب العالمین بندګي وکړي، دویم طرف ته د غیر الله د بندګۍ نه د انکار وکړي. سوچا او خالصتا د الله رب العالمین بندګي وي، په هغې کې ملاوټ نه وي او 24 غنټې د صرف او صرف د الله رب العالمین بنده وي، نو دغې ته په حقیقت کې عبد ویلی کېږي او عبدالله ورته ویلی کېږي. خو چې په څه ځای کې د الله رب العالمین بندګي کوي او په څه ځای کې د غیر الله بندګي کوي، نو دا نه د غیر الله بنده دی او نه د الله رب العالمین بنده دی، بلکې دنیا هم برباده ده او آخرت هم برباد دی. دویمه خبره الله رب العالمین پس د حقوق الله نه د والدینو حق ذکر کوي چې د والدینو سره احسان وکړي. نو عام طور باندې دوه صورتونه کېدی شو. یو دا چې الله رب العالمین فرمایلی وي چې د والدینو حق ادا کړي، دا به لږ نرم الفاظ وي، خو د هغې نه سخت الفاظ الله رب العالمین فرمایل دي چې والدینو سره احسان وکړي. احسان دا دی چې ستا سره چا لږه ښېګړه کړده او ته ورسره ډېره ښېګړه وکړي. نو عام طور باندې خو انسان دا تصور نشي کولی چې د والدینو حق ادا کړي، څومره ښېګړه چې والدینو د اولاد سره کړې ده. خو الله رب العالمین ترغیب ورکړی دی چې کوشش به دا کې چې زیات نه زیات حق د والدینو هغه ادا کړی شي. په څه طریقه باندې چې د هغوی خوشحاله کېدی شي، په هغه طریقه باندې د هغوی د خوشحاله کولو کوشش وکړی شي، په ژوندانه باندې هم او د ژوندانه نه پس په حالت د مرګ کې هم د هغوی د خوشحالولو او هغوی ته د ثواب او د اجرونو رسولو کوشش وکړی شي. درېیمه خبره الله رب العالمین فرمایي چې د قریبي رشته داران یعنې د پلار د طرف نه دي یا د مور د طرف نه دي، د دوی سره صله رحمي وکړئ، د دوی سره احسان وکړئ، د یتیمانانو سرپرستي وکړئ، د غریبانانو سرپرستي وکړئ. ګاونډیان دي، نو ګاونډیانو کې بیا الله رب العالمین دلته 3 قسمه ګاونډیان ذکر کړ دي. یو هغه ګاونډي دی چې هغه ستا رشته دار هم دی او په عام معاشرتي معنی کې ستا ګاونډي هم دی، ستا په چم کې اوسیږي، په ګاونډ کې اوسیږي. دویم هغه ګاونډي دی چې ستا رشته دار نه دی خو ستا په ګاونډ کې اوسیږي. او دریم هغه ګاونډي دی چې هغه مستقل ستا سره نه اوسیږي بلکې عارضي طور باندې اوسیږي، په سفر کې در سره ملګری دی یا په یو هسپتال کې یا په اداره کې در سره ملګری دی
یا په یو هاسټل کې در سره اوسیږي، یا د حج په سفر دی، یا د عمرې په سفر دی، یا په بل یو دعوتی سفر باندې دی، نو الله رب العالمین فرمایي چې د هغوی د حقوقو خیال ساتئ. او هغه مسافران چې هغوی خپل کور وغیره پرېښی دی او د الله رب العالمین د دین دپاره راوتي دي یا د شرعي تجارت او د حلال روزګار دپاره راوتي دي، نو د هغوی استحصال مه کوئ، د هغوی هم د حقوقو خیال وساتئ. او خاص کر هغه خلک چې هغه ستا زیر دست دي، ستا ماتحت اوسیږي، ستا نوکران دي یا دغه شان ملازمین دي، ستا زیر اثر دي، نو الله رب العالمین فرمایي چې د دوی د حقوقو زیات خیال وساتئ. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام چې د دنیا نه رخصتېده نو د دوو خبرو وصیت نبی علیه الصلاة والسلام پرېښی. یو وصیت الصلاة وما ملکت ایمانکم، چې د مونځ به ډېر زیات خیال ساتئ. ځکه کم معاشره کې او کم انسان چې شعوري طور باندې مونځ کوي، نو الله رب العالمین په دغه معاشره کې د فساد دروازې بندوي او د خیر دروازې کولاویږي. خو چې کله د مونځ نه هسې یو دغه وګرځي، فارمیلیټي وګرځي، یو کاغذي کاروایي وګرځېږي، نو بیا په هغه معاشره کې سکون او اطمینان موجود نه وي. نو د دې وجه نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په هر څه به سمجوته کې او په مونځ به سمجوته نه کې، تر دې پورې چې د جنگ په حالات کې د دشمن مخامخ ولاړ دی خو نبی علیه الصلاة والسلام بیا هم د مونځ اهتمام کړ دی. چرته هم نبی علیه الصلاة والسلام داسې سخت خیرې نه دي کړي دشمن ته هم، کمې خیرې چې نبی علیه الصلاة والسلام په هغه بنیاد کړي دي چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام نه مونځ قضا شو او د غزوه خندق په موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې ملأ الله قبورهم نارا، الله رب العالمین د دوی د قبرونه د اور نه ډک کړي ځکه زموږ نه مونځونه قضا کړو. نو مونځ دا ډېر بنیادي اهمیت چې دی نو هغه لري، خو چې دا شعوري طور باندې وي، انسان د خپله جایزه اخلي د مونځ د مخکې هم او وروسته هم چې دا مونځ په ما باندې څه اثر پرې باسي او که نه پرې باسي. او دویمه خبره چې ستا ماتحت څوک دي په هر لحاظ سره چې وي، خو چې ستا مشوره په هغوی باندې اثر انداز کیږي، ستا دستخط او اختیارات په هغوی باندې اثر انداز کیږي، د هغوی د حقوقو به ډېر زیات خیال ساتي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخرني وصیتونه دي. بیا الله رب العالمین فرمایي چې زه نه خوښوم هغه انسان چې هغه ځان ډېر زیات اوچت ګڼي، تکبر کوونکی دی او فخر او غرور کوونکی دی. بعض انسانان داسې چې ظاهري طور باندې داسې د غرور اسباب اختیاروي، بعض خلک داسې وي چې هغه په زړه کې ځان داسې اوچت ګڼي. نو الله رب العالمین فرمایي چې ځان به عاجزه ګڼي. اوس دا فخور او مختال څوک دی؟ نو الله رب العالمین د هغې تعریف کړی دی چې دا هغه خلک دي چې دوی بخل کوي. د بخل خو یو معنی داره چې الله رب العالمین مال درکړی دی او په دې مال کې ته د الله رب العالمین حق نه ادا کې، یا د بندگانو حق نه ادا کې، یا د خپل ځان حق نه ادا کې، نو دغې ته بخل ویلی کېږي. او که الله رب العالمین درله مال درکړی دی او دا مال ته په ذل خرج کې، نو دې ته اسراف ویلی کېږي، دې ته تبذیر ویلی کېږي، او دې ته الله رب العالمین د شیطان ورورولي ویلی ده چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، چې مبذرین په ذل خرچه قوم چې دی دا د شیطانانو رونه دي. بیا عام طور باندې د دې په مثال کې مبصرینو یو خبره کړې ده چې ستا یو جایز ضرورت دی، هغه دینی ضرورت دی او که دنیاوي ضرورت دی، هغه مثلا په 1000 روپۍ باندې پوره کیږي، نو د هغې دپاره به ته 1000 روپۍ لګې، او که ته ورله 1000 روپۍ نه لګې او دا ضرورت ته پرېږدې، نو ګویا کې دا هم بخل دی. او که مثال په طور باندې یو ضرورت ستا په 1000 روپۍ پوره کیږي او د هغې دپاره ته 1005 روپۍ لګې، نو دا اسراف دی، دا تبذیر دی، د دین اسلام منع کړی ده. نو الله رب العالمین فرمایي چې یو بخل دا دی. دویم بخل دا دی چې الله رب العالمین درله څه صلاحیت درکړی دی، ته د هغه صلاحیت د معاشرې ته پیدا نه ورکې. ګوره یو خو انسان یو انفرادي سوچ لري، او دویم چې دی نو هغه اجتماعي سوچ دی. انفرادي سوچ دا دی چې یاره زما بچی تعلیم وکړي، دی به یو افسر جوړ شي، دی به دا شي، دی به دومره پیسه وګټي، پراپرټي به جوړه کړي، کور به جوړه کړي. دا انفرادي سوچ دی. د دې نه الله رب العالمین ته دین ته څه پیدا شته او نه عام معاشرې ته څه پیدا شه. الله رب العالمین چې کوم سوچ انسانیت ته ورکوي نو هغه دا دی چې ته اجتماعي سوچ وکړي چې یاره زما دا بچی هم تعلیم وکړي، خو په دې معاشره کې نور خلک چې دی هغه هم د تعلیم نه لرې پاتې نه شي. زما دا بچی چې دی نو دا هم د لوپرۍ نه لرې پاتې شي، خو دا نور ماشومان چې دی نو دا هم د لوپرۍ نه لرې پاتې شي.
زما دا بچی چې دی د آیس او د نشې نه دیم لرې پاتې شي خو نور ماشومان هم لرې پاتې شي. دغې ته فکر آخرت ویلی کېږي چې په دنیا کې ته ژوند تیرې صرف د ځان دپاره نه تیرې بلکې د نورو خلکو دپاره هم تیرې. د ځان پیدې سوچ نه کې بلکې د نورو خلکو د پیدې سوچ کې. نو دغې ته فکر آخرت ویلی کېږي او اجتماعي سوچ ویلی کېږي. نو الله رب العالمین فرمایي چې دیو پټوي هغه څه چې الله رب العالمین ورله ورکړي دي د خپل فضل نه، او دغه خلکو دپاره الله رب العالمین رسوا کوونکی عذاب تیار کړ دی. بیا کله ناکله انسانان داسې وي چې هغوی ریاکاري کوي. د الله رب العالمین قانون ذکر کړ دی چې کم خلک ریاکار دي، د مال په خرج کولو کې ریاکاري کوي یا د نورو صلاحیتونو په ظاهرولو کې ریاکاري کوي. نو گویا کې دیو په حقیقت کې په الله رب العالمین باندې ایمان نه لري او په آخرت باندې ایمان نه لري. که په الله رب العالمین او په آخرت باندې ایمان لرلی نو دیو به د انسانانو دپاره داسې اعمال نه کولی، خلکو د ښودنې دپاره او د ریاکارۍ دپاره به دا کارونه نه کولی. دا ولې کوي؟ ځکه د دیو په شا باندې شیطان ولاړ دی، د دیو دوست چې دی هغه شیطان ګرځېدلی دی. نو شیطان چې د چا دوست شي نو هغه ډېر بدترین دوست دی. د الله رب العالمین فرمایي چې شیطان به په حیثیت د دشمنۍ سره ساتي، د هغه سره به دوستي او سمجوته نه کوي چې دنیا در لم نه بربادوي او آخرت در لم نه بربادوي. واعبدوا الله، بندګي وکړئ د الله رب العالمین څنګه چې د بندګۍ حق دی. ولا تشرکو به شیئا، او د الله رب العالمین سره هیڅوک مه شریک کوئ. هغه نفسانی خواهشات دي که خاندانی روایات دي که د قوم او د قبیلې آواز دی، نور داسې څیزونه دي چې هغه د الله رب العالمین د دین او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اتباع په مقابله کې ودرېږي نو دغه شرک دی. وبالوالدین احسانا، د والدینو سره حسن سلوک وکړئ، بهترین سلوک ورسره وکړئ. وبذی القربى، او د قریبي رشته دارانو سره صله رحمي وپالئ. والیتاما، د یتیمانانو سره. والمساکین، او د مسکینانو د غریبانانو سره. والجار ذی القربى، او هغه گاونډي چې هغه گاونډي هم دی او ستا رشته دار هم دی، نو د هغه دپاره در باندې ډبل حق دی، یو د گاونډګرۍ او دویم د رشته دارۍ. دویم والجار الجنوب، او هغه د پهلو او د اړخ ملګری چې هغه د انسان سره مستقل اوسیږي، اگر گاونډي دی خو رشته دار نه دی. والصاحب بالجنب، او هغه د پهلو ملګری چې هغه د انسان سره په سفر باندې وي یا عارضي طور باندې د انسان سره ناسته پاسته راشي. وابن السبیل، او د مسافرو حقوقو خیال وساتئ. وما ملکت ایمانکم، او د هغه خلکو چې ستاسو ښي لاسونه د هغوی مالکان دي. ان الله، یقینا الله رب العالمین لا یحب نخوخی من کان مختالا، هر هغه کس چې هغه مختال وي، تکبر کون کې وي، غرور کون کې وي، فخورا او فخر کون کې وي، ځان اوچت ګڼون کې وي. الذین، دا مختال او فخور د هغه خلق دي یبخلون چې دیو بخل کوي، چې کم ځای کې د مال خرج کول وي هلته نه خرج کوي، او کم ځای کې چې نه خرج کولی نو هلته خرج کوي. ویأمرون الناس، او خلکو تم حکم کوي بالبخل، د بخل کولو. یاره که دا مال دی ولګو نو بیا به تا د مال نه میلاویږي، ماشومان به دې څه کوي او مستقبل به دې څه وي. ویکتمون، او دیو پټی ما هغه څه آتاهم الله چې ورکړی دی ورته الله رب العالمین من فضله، د خپل فضل نه. هغه مال دی که هغه صلاحیت دی که نور داسې څیزونه دي چې د هغې نه عام معاشرت ته انسان پیدا رسولی شي، او دی هغه پټی. واعتدنا للکافرین، او تیار کړی دی مونږ د کافرانو دپاره عذابا مهینا، داسې عذاب چې هغه رسوا کوونکی عذاب دی. دلته کافرین په خپله حقیقي معنی هم دی او دلته کافرین په معنی د ناشکرۍ هم دی چې الله رب العالمین د نعمت درکړی دی او د هغې انسان ناشکري کوي، کفران نعمت د هغې په ښه طریقه باندې استعمال نه کوي. نو الله رب العالمین فرمایي چې دغه خلکو له به هم رسوا کوونکی او شرمونکی عذاب ورکوم. والذین، او هغه خلک ينفقون چې هغوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس، د خلکو د ښودنې دپاره ریاکاري کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان الریا لیسیر الشرک، دا ریا چې ده نو دا شرک خفي دی، وړوکی شرک دی. په دې سره هغه متعلقه عمل هغه مکمل طور باندې ضایع شي او برباد شي. ولا یؤمنون بالله، دیو ایمان نه لري په الله تعالی باندې، ولا بالیوم الاخر، او نه په ورځ د آخرت باندې. ومن یکن الشیطان له قرینا، او د چا د پاره چې وګرځي د شیطان قرینا دوست،
فساء قرینا. الله رب العالمین فرمایي چې دا ډیر بد دوست دی چې شیطان لدی یو پیر د دوستۍ لاس ورکو نو چرته د خیر ښېګړې کار او د دنیا او د آخرت د پیدې کار به بیا د انسان نه کیږي بلکې همیشه به د دنیا او د آخرت د بربادۍ کار کیږي. لفظي ترجمه ده واعبدوا الله، بندگی وکړئ د الله رب العالمین، ولا تشرکوا به شیئا، او مشرک کوئ د الله رب العالمین سره په دې بندګۍ کې څوک. وبالوالدین احسانا، د والدینو سره حسن سلوک وکړئ. وبذی القربى، او د قریبي رشتہ دارانو سره. والیتاما، د یتیمانانو سره. والمساکین، او د مسکینانو سره. والجار ذی القربى، او هغه گاونډي چې ستا رشتہ دار هم دی. والجار الجنوب، او هغه گاونډي چې ستا په پهلو کې مستقل اوسیږي. والصاحب بالجنب، او د پهلو ملګری د اړخ ملګری. وابن السبیل، او مسافر. وما ملکت ایمانکم، او هغه خلق چې ستاسو ښي لاسونه د هغوی مالکان دي د هغوی سره احسان وکړئ. ان الله، یقینا الله رب العالمین، لا يحب، نه خوښوي من کان مختارا فخورا، هر هغه کس چې هغه تکبر کوونکی وي، ځان اوچت ګڼونکی وي. الذین، دا هغه خلق دي یبخلون چې دوی مسلسل بخل کوي. ویأمرون الناس، او خلکو ته حکم کوي بالبخل، د بخل کولو. ویکتمون، او دوی مسلسل پټي ما هغه څه آتاهم الله چې ورکړی دی ورته الله رب العالمین من فضله، د خپل فضل نه. واعتدنا للکافرین، او تیار کړی دی موږ د کافرانو دپاره عذابا مهینا، رسوا کوونکی شرموونکی عذاب. والذین، او هغه خلق ينفقون اموالهم چې هغوی خرج کوي خپل مالونه رئاء الناس، ریاکارۍ دپاره، د ښودنې دپاره. ولا یؤمنون بالله، ایمان نه لري په الله تعالی باندې. ولا بالیوم الاخر، او نه په ورځ د آخرت باندې. ومن یکن الشیطان له قرینا، او د چا دپاره چې وګرځېده شیطان دوست. فساء قرینا، نو ډېر بد دی هغه په حیثیت د دوستۍ سره. واخر دعوانا